روجه په سفر کې اختر هم کله په سفر کې راشي نو د باندې الله ډېر رحم کوي څنګه چې دا کور والا ورپسې خفه دي چې ګوره زموږ نه جدا دی او دیم په کور والا پسې خفه دی نو الله خو ډېر رحم والا دی هغه پې ډېر رحم کوي نو دا مسافر چې کله دعا غواړي الله رب العالمین د دعا قبلوي او دا تپوس ته هله وکړه چې کله په خپله دې سفر وکړو بیا به تا ته پوه لګي سفر څومره زورور شی دی یا کله ته د خپل اهل و عیال نه جدا شي د مجبورۍ د وجې نه د تجارت د وجې نه یا بلې وجې نه په تا سفر راشي او په تا اختر او روجې تېرېږي بیا به تا ته دې پته ولګي چې دا سفر څومره زورور شی دی په دې بنده الله ډېر رحم کوي دې مسافر باندې د ده دعاګانې الله رب العالمین نه رد کوي زموږ هغه ورونه چې په بهر ملکونو کې دي د رزق په تلاش کې وتلي دي د غربت د لاسې خپل کور پرېښی دی په سفرو کې دي په بهر ملکونو کې رزق ګټي هغه ورونو له دا پکار ده چې ډېرې ډېرې دعاګانې د الله نه وغواړي ځان هم یاد کړي خپل اهل و عیال ټول امت مسلمه په دعاګانو کې یاد کړي الله رب العالمین د مسافر دعا قبلوي